اوس د طالب او د مولا لاسر لوېدلی وطن، اوس د اصلي بچو تر واک لاندې راغلی وطن. افغانستان او په مجموع کې هر هیواد چې وي هغوی هر څوک د خپل استقلال ساتلو او د خپل حریت لپاره کوشش کوي، هڅه کوي چې په هیڅ لحاظ په یوه مورد کې هم د چا تر اثر لاندې رانشي او خپلې ملي ګټې د نورو د ګټو دپاره قرباني نه کړي. دا چې الحمدلله سږ کال موږ او تاسې استقلال او ازادي په داسې یو حالت کې لمانځو چې په واقعي معنا افغانستان آزاد، خپلواک او مستقل دی. په نظامی ډګر کې هم الحمدلله د هیچا تر سیوري نه دی لاندې او نه قوتونه په چا پورې تړلي دي او نه د چا غلامان دي. نه په اقتصادي لحاظ اقتصاد الحمدلله په چا پورې تړلی دی، نه مو سیاسي پالیسي په چا پورې تړلې ده. په هر میدان کې آزاد او خپلواک یو. خو دا ازادي ګټل، د ازادۍ دپاره مبارزه کول دا ستونزې او مشکلات لري. اقتصادي مشکلات به هم راځي او سیاسي مشکلات به هم راځي. هغه خاص د دې دپاره چې خلک یا بعضې هیوادونه موږ او تاسې دې ته قانع کړي تر څو د دوی هغه غوښتنې چې هغه زموږ ملي ګټې نه ایجابوي ورسره ومنو. کور د زمرو یې د میرویس او احمد شاه ټاټوبې